د حضرت یونس علیه السلام قوم ته وګوره او جلیل القدر پیغمبر ته وګوره. الله یونس علیه السلام ولیږه نیلوا ته. نیلوا یو لویه علاقه وه هغه زمانه کې چې ته لاړ شو دغه قوم ما ته وبلو د کفر و شرک نه توبهګار کا. حضرت یونس علیه السلام چې څنګه لار او قوم ته نصیحتونه شروع کړل قوم چېرته منل. دا غریب بیراګیر کو به و دونه به و چې بېهوشه به شو چې بیا به کله هوش کې راغی نو بیا به قوم ته آواز وکړه چې ای قوم یو الله ومنئ او زه د الله پیغمبر یم ما د الله رسول ومنئ. بیا به قوم راګیر کړ بیا به ووو قوم نه منل. اخره کې ده ورته د الله را طرف نه در یو عذاب دمکي ورکړه چې ما ته خپل الله فرمایي چې سم شی که سم نه شوې زه درنه لاړم ما خپل حجت پوره کړ. 3 ورځې پس به تاسو عذاب راځي. عذاب به څنګه وي؟ لومبي 3 ورځې به مخونه زیړي بیا به 3 ورځې پس تاسو مخونه سره شي بیا به 3 ورځې پس تاسو مخونه تور شي او بیا په 10مه ورځ به د الله د طرف نه یو اورید راښکته شي هغې کې به اوري ټول به وسوځي. اوس هم خوښه ده چې ایمان راوړی هم او که نه راوړی هم هغې ورپورې ټوکې کولې زه مړه خپل کار کوه. یونس علیه السلام غریب ته راووت چې راووت د کلي نه لږ بار شو نو ولاړ دی. اوس بیا هم ګورې د پیغمبر په امت ډېر زړه خفه کېږي. پیغمبر خو د امت دپاره داسې لکه پلار د بچو دپاره په دې فکرمند دی چې الله په دې قوم به د عذاب کله راځي او خدایه دا مسلمانان که چې د عذاب پرې رانه شي. هغه 3 ورځې تېرې شو ورپسې هغه 10 ورځې چې ده د عذاب که معیارې کړې وه هم تېرې شو عذاب رانغی. د دوی د علاقې د یو شپونکي را روانو یونس علیه السلام بار ولاړو د وطن نه د هغه شپونکي نه یې تپوس وکړه د نیلوا خلک څنګه دي؟ وایي ښه خوشحاله دي. وایي څنګه خوشحاله دي؟ وایي داسې خوشحاله دي چې عیش و عشرت کې پراته دي. وایي څه تکلیف عذاب وایي څه نشته. دی خفه شو یا الله دا څه شو او د دې قوم یو عادت و د هر قوم خپل رواجي دی عادت و چې چا به هم ورته دروغ ویل د دروغجن علاج هغې سزای موت و مرګ چې دروغ څوک وایي بس به وجنو. خو مونږ ته دروغ ووایې ته خو دروغجن یې ته څنګه پیغمبر یې او تا مونږ ته دروغ ووایې ما تکذیب به مو کړم. وحنوني الذهب مغاضبا غصه شو زړه کې غصه راله دې قوم ته غصه او الله ته غصه نو خو لږ غوندې یو ګیله شکوې هم راله چې یا الله تا خو ما سره په خپله وعده وکړه چې دا قوم به زه هلاکوم او تباه کوم به ایمان چې راونړي. قوم خو مغسې خوشحاله دی او په سکون او په اطمینان کې روان شو. هلته قوم نه دی اوس نه دی خبر. قوم باندې کې څنګه 3 ورځې تېرې شو نو مخونه همغسې زیړ شو. 3 ورځې پسې مخونه همغسې د ده د وینا مطابق سره شو. بیا 3 ورځې پسې مخونه د ده د وینا مطابق همغسې تور شو او بیا ورپسې ورید راښکته شوه. چې راښکته شوه قوم لاړ او بادشاه ته یې وویل چې بادشاه سلامت دا به څه کېږي؟ وی دا زما کار دی اسم نشته. په اس باندې سور شو منډې و ترړې و یو خوا بل خوا بادشاه هوښیار و پوه شو چې دا خو جوړ د هغه پیغمبر رښتونی دی او د هغه دا خبره ټیک ده. یاره وی د دې پیغمبر سره نږدې څوک پاتې شوي دي فلانکې او فلانکې به وله ډېر تل راتل. وی هغه څه وی؟ وی هغه دا وی چې یو الله ومنې او ما د الله پیغمبر ومنه. وی داسې کار دی چې دا سړی ټیک وایي. راځئ ټول قوم توبه وباسو. او بیا بادشاه دونه هوښیار و چې قوم ته یې وی د کلي نه بار وځو ښځې مه باسئ ماشومانه مه باسئ او څاروي مه باسئ. ټول د کلي نه بار ځنګل ته ووتل او چغې یې کړه چې یا الله مونږ ته چې یونس علیه السلام کم خدای یاد کړی په هغه زمونږ ایمان دی مونږ توبه وباسو. او هغه یونس علیه السلام نه مونږ پیغمبر دی شته دی نه خو مونږ په هغه ایمان راوړو پیغمبر منو. الله د عذاب زمونږ نه لرې کا. او چغې جوړې کړې دیم چغې جوړې کړې ښځو نه بچي جدا کړل بچو به ښځو پسې چغې والې نو ښځو به بچو پسې چغې والې او څاروو نه یې کټا کټي سري بیل کړل
نو سارو به هغه بچو پسې چغې والې او بچو به سارو پسې چغې والې د حیواناتو هم شور او چغې جوړې شوې د دې هم چغې جوړې شوې هغه قوم نه الله هغه عذاب پورته کړ او ریاست لاړ عذاب دې پورته کړ قرآن حکیم کې الله فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوي ما سوا د یونس علیه السلام د قوم نه بل داسې قوم په مخ د ځمکه نه دی تېر شوی چې راغلی عذاب ترې پورته شوي دوی باندې عذاب راغی او بیا توبې وویسته او مسلمانان شو الله ته عذاب لرې کړه نو دوی خو مسلمانان شو الله ته عذاب لرې کړه هلته یونس علیه السلام ته خو د مسلمانۍ پته نه لګي هغه غصه دی دې قوم ته چې ظالمانو ولې تاسو دا توبه ونه ویستله او لږه ګیله غوندې د الله نه هم پیدا ده شکوه غوندې د الله تا خو ماته و چې زه عذاب راولم عذاب خو پرې رانغی منځ کې معامله خو بدله وه دې روان شو د الله د حکم اړو انتظار یې ونه کړه پکار دا وه چې د الله ته رجوع کړی چې الله تا خو ماته داسې ویلي او کار خو داسې وشو نو بیا پیغمبر الله پریشان نه پرېږدي فوراً فرشته ورته راجېږي د الله د حکم انتظار یې ونه کړه او نیغ لار د دریاب په سفر کشتۍ ته وختو الله په دې خفه شو بعضې وخت کې که یو ناپویه انسان غټه ګناه هم وکړي نو الله پې غږ ورته نه کوي صبر ورسره کوي او که لوی سړي پوټې ګناه هم وکړي نو هغه له مضبوطه سزا ورکوي دارنګې یو سړي وي که نه چې کوم ورته ډېر نږدې وي او حج یې هم کړي او ږیره یې هم پرېښي هغه چې غلطي وکړي هلکه دا ولې دې کړی بل سړي ته ملامته کوي نه زموږ که هغه نه کوي نو پروا ته خو حاجي صاحب هم یې تا خو ږیره هم شته ته خو تهجد هم کوې ته خو مونځونه هم کوې ته خو نیک سړي تا ولې دا غلطي وکړه او خلک هم په معاشره کې هغه ته بیا په ښه نظر نه ګوري بل سړی به وي غیلی به او ګناهګار وي د خلکو مخکې په ودونو کې ګډېږي او پروا به څوک نه ساتي خو که چې د ږیرې والا لاس ماس ولکولو یو دلچه کې و خو دا لا شیخ دی ګوره او دې هم لا تاویږي نو نیک انسان نه که معمولي غلطي وشي نو خلک یې نه برداشت کوي او د غلط انسان نه که ډېره غلطي هم کېږي نو خلک یې برداشت کوي دا د الله قانون هم دی نو یونس علیه السلام ګناه نه ده کړې خو دلته یې صبر ونه کړه پکار دا وه چې الله ته یې صبر کړی وي چې یاره الله ماله تا خو ماته داسې ویلي دا څه چلو شو نو الله به فوراً جبریل علیه السلام یا بله فرشته رالیږلې وه انتظار یې ونه کړه نیغ لار کښتۍ ته وکړه کښتۍ روانه وه چې د دریاب دې منځ ته شوه کښتۍ به دا منځ کې ودرېده نه مخکې ځې نه وروستو دې چپې شروع شو دومره خطرناک طوفان راغی چې دا کښتۍ ممکن نه چارولی وي نو د هغه زمانې دا رواج و چې هغه زمانه کې خو وینځې او مریان ډېر زیات وو غلامان د هغوی دا رواج و چې کوم غلام او مریې به د مالک نه وتښتېده او کښتۍ کې به کېناسته نو هغه کښتۍ به دا چل کېده د کښتۍ هغه چې کوم مشر مانګي و هغه اعلان و هلکه وایي یو مریی چې د خپل مالک نه تښتېدلی دی هغه راته ځان وښایه چې هغه څوک دی چې هغه موږ دریاب ته وغورځو دریاب به غلی شي او که داسې دی ټول غرقېږو یونس علیه السلام پوه شو ودرېده وی زه هغه غلام رایې یم چې د خپل رب نه تښتېدلی یم او ما دې دریاب ته وغورځوې هغې وی ته کوم ځای کې دی چې تا خو موږ پېژنو ته خو ډېر نیک سړی دې شکل ته دې وګوره دې خوي ته دې وګوره ناستې ولاړې ته دې وګوره نه ته نه بل سړی دی قراندازي پکې وکړه ځکه چې یو سړی معلوم کړو چې قراندازي وکړو هم د ده په سر راوخته فساهم فکان من المدحدین بیا ننویتلی دي بیا قراندازي وکړه بیا را د په سر راوخته درې ځلې قراندازي وکړه او درې ځله را د په سر راخته هغې به وایي په تا زموږ یقین نشته تو غلام نه تو خو اصیل سړی بهر کې افراوی اخېسته او دریاب ته یې وغورځو چې دومره کښتۍ اوس بچ شي الله یو کب مقرر کړ کب خوله وازه کړه او د دریاب دې کښتۍ دې خواله راورسېد او چې دې سینګ ور وغورځو نو هغه کب فالتقمه الحوت هغه کب الواق تېر کړ دومره غټ کب و چې شخوند یې پې نه وو چې هسې په غاښونو دې زخمي نه شي شخوند یې پې نه وو نیغ په نیغه کب خیر ته لاړ چې د کب خیر ته لاړ رب العالمین د کب دپاره دې خوراک ونه ګرځو یو خو یې دله یو ګونه لکه زورونه ورکړه سزا غوندې شوه چې تا زما د حکم انتظار ونه کړه ته خو پیغمبر وې ستا نیک نسبت خو ما سره دی
دار اجتماع سره رابطه ده پکار دا و چې د ما نه تپوس کړی د ما نه تپوس ونه کو نیغ روان شوې بل پکې د الله دا حکمت او چې د دریاب دا سیلونه مرته ښیي د کب د سرمن الله د یونس علیه السلام دپاره داسې کړه لکه شیشه بار هر څه ورته ښکارېدل د دننه دي او بهر ورته هر څه ښکاري او کب ته الله دا ور واچوله پړه کې چې شا به څومره دریابونه ټولو کې چکر وه په ځمکه چې څومره اوبه دي یو دجله او فرات او نیل او په ټولو کې کب روان دی چکر لګی او د یونس علیه السلام په دا منځ کې لکه کورسۍ کې چې بنده ناست دي او بهر ټول منظر ولیدي د الله دا قدرتونه هر څه ولیدل خو هلته څه کوي ګیر خو دی جیل کې خو پروت دی د الله جیل کې پروت دی پروردګار چې انسان راونیسي او سزا ورکوي الله دې د خپل قهر او غضب نه وساتي هغې سره بیا څه نه برابرېږي یا الله ته د هر قسمه عیب نه پاکي خدای ما په خپله ځان باندې زیاتې کړی ما ظلم کړ زیاتې مې کړی چې ما ستا د حکم انتظار نه دی کړی بره په اسمان کې فرشتي د الله د عرش سره خوا کې ملائکې مقربین الله د دنیا د حالاتو نه خبره کله کله الله خبره هغه فرشتي چې د عرش نه ګیر چاپېره دي هغې الله ته وي الله د تسبیح اواز راځي او داسې معلومیږي چې څوک چاته ګیر دی سخت ګیر دی اورې د زړه د تاو نه دا کلمه راوباسي سلبو سره یې راوباسي او کوم ځای الله دې ګیر کړی دی وی کب ګیره کې مې ګیر کړی دی او د دریاب د ځمکې هغه د ویښ تل ته مې رسولی دی هلته الله ته فرشتو زاري شروع کړو پروردګاره هغه ډېر نیک دی هغه ډېر مخلص دی الله ستا دپاره ډېر لوی تبلیغ او دعوت وکړو او قوم یې وبله او ډېر واله او ټکول یې پکې وخوړل پروردګاره دې خو معاف کړه ما غلطي کړې ده او ما زیاتې کړې ده رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي ګوره ما ووایي چې د الله غضب او قهر راشي که نه بیا بل شانتي چې دا تسبیحات د شروع کړل قرآن حکیم کې الله فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون وی که دا کب په دې ګیره کې د یونس علیه السلام زما تسبیح نه وي تر قیامته پورې به مې د کب لم جون ورکړی و دله به مې جون ورکړی و او همدقسې د کب په دې ګیره کې په دا جیل کې به دې پروت خو زما تسبیح یې شروع کړله نو زما رحم پرې راغی څلوېښت ورځې د کب په ګیره کې څوک اتر ورځې یادوي اووه ورځې او څوک څلوېښت ورځې یادوي د کب په ګیره کې و اخره کې ګوره الله خو بادشاه دی که نه د دې نه یې بند کړی و چې د کب خوراک نشي عزم نشي دا د استغفار برکت دا د الله نه د توبې او د بخښنې برکت په قوم یې راغلی عذاب ختم او یونس علیه السلام عقل مندي چې د کب ګیرې ته دې څوک ورسي او بیا یې جمدې ته روځي او بیا داسې کب پروردګار یونس علیه السلام د کب د ګیرې نه د هغې بخښنې په ذریعه او د خپلې عاجزۍ او د توبې په ذریعه جمدې راویستو چې الټه یې کړه د ده وجود کچه شوی و ځکه نور پرې نه و لګېدلې هوا پرې نه وه لګېدلې او د کب ګیره کې اوبو کې پروت و نو خامخا د بنده وجود کچه کېږي نو پروردګار پرې فورا د کدو بوټی زرغون کړ ځکه ونه خو نشته د کدو بوټي پرې زرغون شو هغې پاڼې وکړلې هغه پاڼې پرې د پاسه خورې شوې اله نور نه یې بچي یو اوسۍ الله مقرره کړه هغه اوسۍ به راتله او هغه خپل تیبې د درې خولې ته نږدې کول او ده به د هغه رول په هغې به یې خپله ګزاره کوله چې کله یې د وجود هغه سرمن کلکه شوه نو هغه اوسۍ هم بنده شوه نه راتله او د کدو هغه بوټی هم اوچ نو ده وجړل الله هغه اوسۍ مې ملګری هم نه راځي نن خو رانله پرون هم رانله او پروردګار هغه بوټي و د کجورې د کدو امرانه وچ شو الله وی بس دی پازه بیا قوم له لاړ شو نینوا والا ته لاړ شو الله هغه هغوی نه خو زه تښتېدلی یم په هغې خو هغه عذاب رانغی نو پروردګار ورته ویلو وی نو چې دی مسلمان چې زما نه یې بخښنه وغوښتله
نو تا بخښنه وغوښته ته مې معاف نه کړې د کب د ګیورې نه مې راونه ویستې نو هغې م بخښنه وغوښته معافي یې وغوښته نو ما هغې معاف کړي او لاړ شه تا پسې ګرځي لاړ شه هغې ته ورځه اوس یو شپونکې ولاړ هغه ته یې اواز وکړې دی خوا راشه وی ته رقم دی وي زه د نینوې یم وی لاړ شه د نینوا خلکو ته ووایه چې ستاسو هغه پیغمبر یونس علیه السلام پلانکي ځای کې ناست شپونکي وی چې ستا د نینوا د خلکو خو دا رواج دی چې څوک دروغ ورته وایي او وجني هسې نه چې زه هغوی ته ووایم چې یونس علیه السلام هلته ناست دی او تا هغه یونس پیغمبر نه ما به ملک وی دې چیلې نه یو دو چیلې راول د کندک نه دو چیلې والا راوستی وی دا دې ګواهان دي زه بوزم دا به دلال وایي دوی به ګوایي دا شپونکي لاړ هغه دوه چیلې بوت چا بادشاه ته ور ورسو بادشاه سلامت دا سړی راغلی دی چې یونس علیه السلام خو د دریاب په غاړه پلارکي ځای کې ناست شپونکي ته څه خبرې چې هغه یونس علیه السلام دی وی دې چیرو نه د بوزو دي دا چیلې ما لګوي کې چیلو ولګوي وکړه چې او د الله پیغمبر یونس علیه السلام په مونږ لاس راښکلی او هغه د خدای پیغمبر د پلانکي ځای کې ناست بادشاه سره د خپلو وزیرانو او د نږدې خلکو په لوی جلوس کې لاړ او یونس علیه السلام یې په ډېر محبت او په ډېره مینه راوچت کړ او په ډېر لوی جلوس او استقبالیه کې نیلوا ته راوست او د خپل ټول قوم بشري مذهبي مشر هغه زمانه داسې وه چې د مذهب مشر به جدا و او د قوم د بادشاه مشر به جدا و دا د داود علیه السلام په زمانه کې دواړه بیا یو شو چې د مذهب مشر دا به د قوم بادشاه هم وي او چې کوم د قوم بادشاه وي هغه مذهبي پیشوا او مشر به هم وي دا دی چې د الله په حضور کې توبه بس استغفر الله وایي چې الله بخښنه غواړم اللهم اغفر لي یا الله ما وبخا نه الله به عذاب لري وہ حدیث پاک دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایي چې کوم سړی مري ډېرې وصیت ځان سره ولیکي بعضې وخت کې انسان باندې د الله څه حق لازمي بعضې وخت په انسان د بنده حق لازمي نو دې دا ځان سره ولیکي لاول خو په ځان حق وپرېږده ورکړه حکمري او هغه وخت او د مرګه پورې د حق نی ورکړې نو وصیت وکړه وارثانو ته چې په ما د الله د حق پورې دی یا په ما د بنده د حق پورې دا ورکړي بیا د عبدالله بن عمر رضی الله عنه حدیث دی دی حدیث یو راوي دی زید ابن اسلم رضی الله عنه هله خپل پلار د نقل کړي چې حضرت اسلم دی او وایي چې د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا حدیث مې مخې ته راغی وی د شپې وده کېدمه نو ما قلم راواغېسته او کاغذ مې م راواغېسته ای ما چې زه وصیت لیکم هسې نه مړ نه شم په دې شپه کې قلم او دوات او کاغذ مې راواغېسته چې دا وصیت لیکم اوس سوچ کوم چې څه ولیکم په ما څه حق دی څه راباندې نشته چې دا ولیکم وی دې کې ذهن مې پریشانه شو خوب راغی وایي چې خوب راغی دا قلم او دوات دواړه مې کېښودله وه کاغذ مې د بالښت لاندې کېښوده وده شوم وایي خوب وینم په سپینو جامو کې خشته یو ملیدار سړی دی ای بیا چې ده په خپل کور کې مو دا سړی راغی مې چې لکه تاله چې اجازت درکړه وایي ما ته وایي چې ما له د دې کور مالک اجازت راکړی مې چې ته یې څوک وایي زه اسرائیل علیه السلام دی بس وی پر پیدو شو اوس خوب یې که نه پر پیدو شو چې دا خو اسرائیل علیه السلام راغی اوس به رانه څه بس یو راز د کامیابۍ هغه ته وښایه وایي هغه ما ته ویلي چې کاغذ او پن د سره شته چې الله ولیکم ما د بالښت د لاندې نه چې هغه اوده کېدم او کاغذ مې کېښود کاغذ راواغېسته چې دا کاغذ او قلم او دوات اوس خوب وینم که قلم او دوات چې مې ځان ته د خوب په وخت کې ښود هم یې وله ورکړ وی هغه لګیا دی د کاغذ باندې شروع کړل چې استغفر 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 دا لیکل چې الله نه بخښنه وغواړه الله نه معافي وغواړه استغفار ووایه استغفار استغفار دی ټول کاغذ درک ایمان یې کاغذ راکړه
ما ته چې دا شی د کامیابی دی په دې به د دنیا او د آخرت د عذاب نه بچ کېږي او رانه لاړ دوی چې رانه لاړ زه راویښ شو وی چې راویښ شومه د هیبت د وجې نه وی ما باندې خو چرته چې اوس د کاغذ راوالمه اوس خو ما خوب لیده نور خو یقین مې نه وی چې کاغذ مې راواغېشته وی ټول کاغذ همغسې ډک دی هغه چې څه لیکلي دی مې موجود دي استغفر 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 استغفار وایه استغفار وایه استغفار وایه مرقات لیکلي صاحب د ملا لیکاري د مشکات شارح نو حقیقت دا دی چې سړی څومره هم په عذاب کې مبتلا او دی وزیره د عذاب نه بچ شم که د بیمارۍ عذاب پې راشي که د مقدمې تکلیف پې راشي که د دشمنۍ عذاب پې راشي که د لوږې پې راشي که د هجرت پې راشي بل څه تکلیف لکه دا نن چې څومره آفتونه دا د الله قهرونه او غضبونه کوم را پرېوتې وي واحد علاج یې دقه دوه څیزونه دي توبه د استغفار توبه ده ګورې ښه د الله په حضور کې توبه ایستل چې الله زما توبه د خپلې ګناهونو او دویم الله نه بخښنه غوښتل یو شی شو الله نه چې بخښنه غواړي دا توبه ده که استغفر الله وی د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه چې کوم استغفر الله ثابت دی استغفر الله الذي دولی یو لږ مختصر دی یو لوی دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفر الله بخښنه غواړم د الله نه الذي هغه الله لا اله الا هو چې هغه سره بل څوک شریکوالی نشته الحي جمدی دی القیوم د دې ټولو کائناتو اسمانونو د هغې نه پورته او لاندې او ځمکه او دریابونو چې څومره نظام دی د دې ټولو چلونکی الله دی که دا هم نشي ویلی درته ګرانې په پښتو خو دې یاده ده که نه یا الله ما وبخه یا الله ستا نه بخښنه غواړم یا الله ستا نه بخښنه غواړم یا الله ستا نه بخښنه غواړم په تسبو یې په پښتو کې وایه دا خو به اوس خو درنه ویرېږم استغفر الله وایه یا الله تا نه بخښنه غواړم خدای ما وبخه دا الفاظ دي الله چې څه ګناه مې کړې د هغه راته معاف کړه نو الله په دې ډېر زیات خوشحالېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېره خو الله ډېر مهربانه ذات دی وایي چې کوم سړی ګناه وکړي او بیا دا وایي چې الله ما معاف ما وبخه وی الله فرمایي علم عبدي ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بها وی زما رب بنده دا علم هم شته چې د ده یو رب شته داسې رب چې ګناهونه بخیم او نیول هم پې کوي زما رب بنده دا علم شته چې یو رب یې شته چې په هغه په ګناه نیول هم کوي او بخښنه هم کوي ما د خپل بنده وبخه معاف دې کړه نو چې ته الله ته وایې ای ربه ما وبخه استغفر الله ربي له خپل الله نه چې زما رب دې بخښنه غواړم نو الله وی ښه ته ما رب منې ها او بیا چې ما نه معافي غواړې نو خو ما دا دې مقیدره چې ما مطالبې هم شم که نه دا دې مقیدره چې ګناه معاف کولو والا ځېمه نو پروردګار فرمایي که ګناهونه دې دومره ډېر چې د اسمان دې غاړو ته ورسي دا ټول به درته وبخم هېڅ پروا مې نشته ښځو ته مو ووایې ماشومانو ته مو ووایې په خپله هم توبه وباسئ چې الله څومره ګناه مونږ کړي دی مونږ معصور غواړو الله په چا ظلم نه کوي او زیاتې نه کوي د الله د رحم د غضب غصه نه کوو لیکن الله غصه کوي چې بندې خفه کړي نو موږ الله خفه کړی چې الله هم خفه کړی د خپل پروردګار او خپل رب نو په مختلفو شکلونو کې الله خپل قهرونه او غضبونه په مو نازل کړو دا قهرونه غضبونه به په څه ختمېږي دا به هم په دقې ختمېږي چې موږ د الله په حضور کې توبه وباسو الله ته درخواست وکړو معافي وغواړو او زمونږ به څه معافي یو ځل نه دوه ځله نه څو ځله او داسې خلاف ورزي وکړله چې لاړل مکې ته او د مکې مشرکان یې به پیغمبر علیه السلام راواچو په مسلمانانو نبی علیه السلام ته الله پاک جبریل علیه السلام راولېږه وی لاړ شه او دا بنو قریظه دا ملکه ختم یې کړه دا سازشیان نو صحابه لاړل او د دوی دغه قلعه نه یې ګیر چاپېره محاصره کوله تو شو هغوی ځان پسې دروازې د قلعه بندې کړه او په قلعه کې ځان یې بند کړو
د سره راغلي مخکې د اسلام نه مخکې ډېر زیات تعلقات وو وی صاحب موږ له ابولبابا راولېږه موږ ورسره مشوره کوو حضرت ابولبابا رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل ای ابولبابا ته خو ورننوځي خو الوته ونه وی ګورې زموږ راز فاش نه کړي وی ښه صاحب چې دې ورننوته د هغې ښځې ورته په جلا شوې ماشومان هم ورته په جلا شو او هغه ښځې او بچي راغله لږ په ریښکو کې پرېوتل ټکې رحم راغی صحابه کرام ورحم ویلو رکې رحم راغی رحم یې راغی نو په خولې هغه ګونه کو داسې یې کړی په دې مری ګوته راښکوله داسې یې کړی چې وجدیم ملالۍ یم پرېږدیم نه و چې زه دې ګوته راښکه فورا ستومانه که اوهو دا مې څه غلطي وکړه ما خو د حضور پاکه د وینا خلاف ورزو کړو راز بې د هغه فاش کړه دا شو شو نیغ روت د هغې د قلا نه او نبي علیه السلام یې په ځای پرېښود او نیز جومات ته راغی او په چغو چغو جالې کې دا مې څه غلطي وکړه او قسم یې وکړله چې د ما د قسم یې چې بیا به د بنو قریظه علاقې ته نه ځم او دې سره به تعلق هم نه ساتم او دقل ته ما ګناه وګټله دغې ځمکې ته به نه ځم نه به اوبه څکم نه به ډوډۍ څکم خورم هېڅ به هم نه پوه ذات ته ځان ته چې الله دې اوس الله پوهېږي او کار یې وکړي داسې مثال شو لکه سړی هائی کورټ پرېږدي او په سپریم کورټ کې اپیل وکړي نو د هائی کورټ جج د هغې فیصلې بیا ګولي دی به ګولي نو ما له به راغلی و ما به ونه الله نه بخښنه غوښتې اوس یې پرېښودم الله له لاره اوس الله پوهېږي چې الله ته ځان ورته اوس یې ته پرانستی شم که الله ما ته حکم وکړه پرانېږم که نه خپل کار دی صحابه کرام به راتلل او دې به یې پرانېسته بوتیانو له به یې وارسته اودس به یې مات کړو بیا به یې اودس وکړه بیا به یې راوستنې پورې به وڅمه یوه هفته پې تېره شو او دې ته خبره ورسېدله چې د سترګو نظر یې تقریبا ختمېدو واره شو ځکه یوه هفته چې یو سړی نه اوبه څکي او نه ډوډۍ خوري دا ډېره ګرانه خبره او برابري دا ډوډۍ دې شروع کړه اوبه دې شروع کړې نه چې تر څو پیغمبر علیه السلام ځنې هم سپړ دی نو معلومېږي دا چې الله زما توبه نه را قبوله کړې که زما توبه الله قبوله کړه نبي علیه السلام به پرې خبر کړي او پیغمبر علیه السلام هم وسپړي ویلې مړ شم خو چې فروغ لا الله له لاړ شم چې زما توبه الله قبوله کړي ټول وتخونوا اماناتکم ای د ایمان خاوندان ګوره بیا هم ورته الله وایي ای د ایمان خاوندان دا څومره د مینې الفاظ دي د الله سره دې نه پټ تګي ونه کړي د الله د پیغمبر سره تګي ونه کړي او ځان سره تګي ونه کړي نو هغه سره دوکه خو الله سره دوکه شو بل د الله پیغمبر چې کومه خبره کوي د مسلمان د خیر خبره کوي تو اوس خو ستاسو توبه قبوله ده خو ګورې بیا داسې ام سلمه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور حضور پاک مبارک ته فرمایي وی صاحب ورنشم چې زیری ورکم دا هغه زمانه و چې لا د پردې دا حکم نو نازل دی لالشه ورکه لالشه ورکوله هغه راووتله ابولبابا مبارک دې شه ستا متعلق الله په قرآن حکیم کې آیات نازل توبه یې قبوله شو چې صحابه ته خبر شو په نیمه شپه صحابه رامنډی کړي او زنځیر یې کولاوه چې تا پرانیزوي نه چې تر څو نبي علیه السلام نه پرانیستې په خپله به بل څوک باندې پرانیزې حضور پاک مبارک جماعت ته راووت اور دا پولیس کړو زمارونو توبه دې ته وایي مونږ چېرته چې ګناه وکړو ځان له لبجور ورکړی دی چېرې ګناه مې کړی دی یو وخت ډوډۍ خو نه خورم خو به بندوم روژه به ونیسم زمونږ دپاره بوک هړتال روژه دی لږ غوندې روژه به ونیسو داسې م چېرته کړي سوال نه پیدا کړي ګناه مې کړې ده په یو ډوډۍ مې اوس کار نه کړي دا پنځه وخورم چېرته خو نه د ډوډۍ نه چا پارېدې دوکه یې توبه وباسم نه یې خدای ته سجده ولګوله د حضور پاک مبارک صحابه کرام دي هغې چې ته په یو لاره تېرېدل بخاري شریف کې حدیث دی یو ځای کې میلمانه شو د هغه قوم چې میلمانه شو هغه قوم شومپړاک خلک و د دې میلمستیا ونه کړه هلکه مونږ میلمانه یو یار مونږ له څه انتظام وکړې مونږ سره ډوډۍ انتظام نشته اتفاقا په هغه کلي کې یو سړی مار وچیچه دی نه تپوس وکړئ که څوک دمګرې ورسره دی له چې څنګه رالله او دی نه معلومات وکړل چې یاره تاسو کې هل فیکم من راقل څوک دمګرې در کې شته
زمونږ د قوم مشر مار چیچلی دی مشر صحابي و پکې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نور صحابه دي وو مونږ له دم راځي او که دم هم واچو ټیک به وي هله راشه زمونږ دا مشر دم که چې جوړ شي خو مونږ سره تاسو ښېګړه نه ده کړې مونږ هم نه کوو دم به اچوم ستا د قوم مشر به جوړېږي الله به یې جوړوي لیکن شکرانه به غواړم اجرت به غواړم مزدوري به راکې هغې زړه کې سوچ کړی دی چې زموږ مشر مري راشه اوس څه چل به جوړ کړو خلک ډاکټر له حکیم له چې پې سخته راشي نو ډېرې پیسې م ورکوي د ټوخي او د زکام به معمولي ډاکټر له ځې او چې کینسر یا بله بیماري راشي جایداد به م خرڅوي وایي چې ژوند بچ شي څونه به غواړئ یاره جي یو کنډک یو لویه رمه د ګډو چیلو به راکوئ افتاب صاحب له ماشوم راولي وي دا دم کا او په سینه مونږ خلکو شکرانه 15 پاوه 1 روپۍ او 4 انې دا زمونږ د خلکو شکرانه ده د دم اوس دا چې هغه ماشوم کو خو نه شو مګر که د 15 پاوه همدومره دم یې ګورئ چې هغه سات سره به جاړي نه دمونه بعضې خلک د دمونو نه انکار کوي وی دم پکې نشته دا د معتزله عقیده ده یو زمانه کې معتزله تیر شوي دي هغوی به دا وی دم هم نشته د اهل سنت والجماعت یو لوی عالم هغه سره مناظره راله د بادشاه په مجلس کې وخت مقرر شو هغه معتزلي عالم هم راغی هغه هم کېناست او د اهل سنت والجماعت چې کوم عالم و دی هم کېناست زما وروڼو معتزله یو قوم و ډېر څیزونه یې نه منل هغوی به وی دم درود دا ثابت نری دم هم نشته بله عقیده دا وه چې د قبر عذاب نشته بله عقیده دا وه چې دوزخ هم لا نه دی پیدا وروستو به پیدا کېږي داسې ډېرې ګنده عقیدې یې وې لږې نه ډېرې څه علمي خبرې دې ستاسو مخکې نه کوم اوس هغه ډله د معتزلو نشته خو عقاید یې بعضې شته لکه بعضې خلک اوس هم د قبر عذاب نه مني دا د هغې عقیده ده بعضې خلک اوس هم دمونه نه مني وایي دم لیس اثر او تاثیر نشته دا هغه عقیده ده د هغې بنیاد په عقل او په عقل او زمونږ دا عقیده ده چې د قرآن شریف او د احادیثو د سنت په مقابله کې عقل سوټې دي سوټې هېڅ حیثیت نه لري د خولې نه هوا وځي هوا نو د خولې په هوا کې څه دي ته ډېره هوا په خوله کې جمع که او چوف نارې که نو یو پاڼه هم پرې د ځمکې نه شي اړولی هوا کې سي نه پې جامه رقي نه پې پاڼه رقي نه پې شی د ځای نه بل خوا بدلولی شي نو دې کې به څه شفا راشي مرض به پې څنګه لاړ شي دا خو د خولې هوا ده یو عقلي خبره یې وکړه حکم چې د اهل سنت والجماعت کوم عالمو هغه ته وی مولانا صاحب ته څه وی او د عقل په بنیاد دې زه پوه کړم او دا خلک بادشاه هم پوه شي مولانا صاحب وی ته څه وی چې دم څه فایده لري که نه لري هغه ورته په جیره دې کې دلایل ویلې وی هغه معتزلي ملا ته یې کنځل شروع کړل بدره دې شروع کړل وایي ستا هغه داسې کړي ته دم نه منې وایي بې خونده وایي بې غیرته وایي دا او بدره دې شروع کړل معتزلي خوشحاله شو وګوره بادشاه سلامت چې جواب ورسره زما د خبرې نشته نو کنځل یې شروع کړل سپک یې شروع کړل بدره دې شروع کړل جواب دې وکړي د خبرې جواب نشي کولی زما سپکاوي ولې کوي اب عزت یې وکړو ستا مخکې د ماته بدره دوی بادشاه هم غصه شو سترګې وپړسېدې مخ یې تک سور شو او دې د اهل سنت والجماعت عالم ته وایي چې مولانا صاحب دا خو تا زما بېعزتي وکړه ته مولا دلیل ورته پیش کا جواب دې دره دلیل وکړه نو تا بدره شروع کړل د هغه توهین او سپکاوي دې شروع کړه سرمن دې وباسم پرېږدم دې چېرته او دا خو دې زما د دربار بېعزتي وکړه وی صاحب ما څه وکړل وی دا بدره چې دی وی دا ستغې سپورې چې دی وی وی صاحب ما خو څه نه دي کړی وی دا خو زما د خولې نه هوا ووته ما د خولې نه هوا ووته
هوا خو د په خپلو کې دم هم هوا ده، دا خو د ما د خولې نه هوا ووته، ده پسې خو ما کوتک نه دی راغشتی، نه مې ورپسې لرګي راغشتې دی، نه مې ورپسې نیزه او غشي او تماچه راغشتې ده، خو د خولې نه مې هوا ووته، نو ته خو په خپله وایي چې په هوا کې څه دي. دا سترګې ولې وپړسېدې، دا رګونه یې ولې وپړسېدل، دا مخ یې ولې سور شو، بادشاه سلامت دا ته پې ولې غوسه شوې. د هوا خو مختلف قسمونه دي، مختلف انواع دي، چل پکې شته اوس په هوا کې که نه. د خولې نه چې دی ووتل لا اله الا الله، دا هم د خولې نه هوا ووتل، مخصوص هوا ده، داسې نه ده چې پوکې دې ووو، د مخارجو نه حروف ادا شو او یو هوا ورسره خارجه شوه. دې کې ثواب شته او که نشته؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. که یو کافر دا کریمه ووایي، دې هوا سره د خولې د هوا سره د هغه کفر په ایمان بدلېږي که نه بدلېږي؟ او که یو مسلمان 100 کاله او 200 کاله الله ته سجدې ولګوي او ټول عمر تسبیح واړئ، هوا خو خالي هوا نه ده چې یو طرف نه په نل باندې ده، یو طرف نه سیده راغله او په بل طرف ته یې ووته. دې هوا پسې شاته نور څیزونه دي، حروف دي، مخارج دي، الفاظ دي، د هغې مجموعه ده. هغه که دې ښه د خولې نه ادا کړه هوا به یو شان وځي، که هغه دې بل شان ادا کړه هوا به بل شانتي وځي. هغه بادشاه پوه شو معتزلي ته وایي د خپلې عقیدې نه توبه وباسه. واقعي د خولې هوا خو مختلف قسمونه لري، دې کې خو نقصه شته. دا چې دی یو پوټې غوندې هوا د خولې نه ووته، ستا د بېعزتۍ ماله څونه غوسه راله، تاله څونه غوسه راله، فایده نقصان پکې شته. اوس رون را به شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم واچوه که نه بسم الله ارقی، د خدای په نوم دې دموم، من کل داع یؤذیک، د هر هغه مرض نه چې تا ته نقصان رسوي الله به دله شفا درکړي. نو حضرت جبریل علیه السلام نه لوی متوکل بل څوک دی او په نبي علیه السلام دم اچوي. او حضور پاک مبارک حضرت حسن و حسین ځان ته رانږدې کوي، بچو رانږدې شئ، دم در باندې اچومه. هغه دم در باندې اچوم کم دم چې به حضرت ابراهیم علیه السلام په خپلو بچونو اسحاق او اسماعیل علیه السلام اچو، در باندې اچو. پته ولګېده چې ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو دم اچو او حضور پاک مبارک هم په خپلو بچو اچو. او عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې کله به نبي علیه السلام اوده کېده نو په ځان به یې دا صورتونه اخري ولوستل، په لاسونو به یې چوف کړل او په ځان به یې راښ کړل. اوس چې کوم وخت کې حضور پاک مبارک بیمار شو او تکلیف کې د ځاس نشو چتولی، نو ډېره هوښیاره بیبي وه، ما به دم واچو د هغې په لاسه او د هغې لاس به مې د حضور پاک په وجود مبارک راس کړ. برکت هم ترې ثابت شو د حضور پاک د لاس مبارک، او دم هم ترې ثابت شو. نو دمونه ثابت دي رونو، خو یو ټکې به پکې زه ووایم، او زموږ علما وایي ادا کې دا دم په خپله تاثیر نه لري، اثر پکې څوک اچوي؟ الله چې دا د اسبابو په منزله دي. صرف دومره ده چې بسپرین ګولۍ خوري، دا جسماني سبب دی او دم روحاني سبب دی. دم روحاني سبب، بسپرین ګولۍ جسماني سبب، هغه غیر مادي، دا مادي سبب. په دواړو کې شفا څوک اچوي؟ الله. اصلي شافي الله دی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ الا هو. د قرآن فیصله ده او حصر سره طالبان په پوهېږي. هر قسمه تکلیف ضرر چې تا ته رسېږي د دې لرې کوونکی صرف د الله ذات دی، بل څوک نه. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. مولانا احمد علی جان صاحب را مخکې شو رایات شو راته، الله تعالی دې په قبر باندې انوار نازل کړي. دې اواز کې چې سړي که نه از دل څنګه د خیزت بس بر دل راوت. غالبا کومه خبره چې د انسان په زړه پرېوځي دا د زړه نه راوځي، زړه خبره پړه لګي، د خولې خبره پړه نه لګي، د زړه خبره په زړه لګي. مولانا صاحب الله تعالی عجیبه آواز ورکړو، عجیبه فصاحت او بلاغت ورکړو، او په دغه میدان د وعظ و نصیحت کې د دعوت الله کې الله د هغه نه ډېر لوی کار اخیستی. خدای پاک د هغه په قبر کروڑها او اربها انوار نازل کړي او برکات، او د هغه دا بچي دی الله تعالی چې کومه مدرسه کوي او کوم د دین خدمت کوي، الله دې ولا مزید توفیق نصیب وګرځي. نو د دې آیاتونو تلاوت د آیاتونو د اوسم کلمه نو ارات آیات شي د هغې به دا تلاوت کوو. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. که الله چاته خیر رسول غواړي د دې لار کې څوک رکاوټ نشي پیدا کېدی. نو خبره مې دې پورې کوله چې دم شو یا بل څیز روحاني څیزونه شو، دې کې تاثیر څوک پیدا کوي؟ جواب راکړه الله به پیدا کوي.
دا اسباب دي. نو هغه صحابي چې هغه راوستو هغه یې راوړه شکرانې ته واغېستله او دم یې پرې واچو هغه د قوم مشر په ټک جوړ شو. قرآن کې خو الله وایي لا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، د خدای په کتاب پیسې به نه اخلئ او دا خو تا د خدای په کتاب سورت فاتحه دې ولوستله او دم دې پرې واچو سړی جوړ شو. دا دې څه وکړل د خدای بنده؟ فیصله په دې شو چې دې کې به ګوتې نه وه په دې مزدورۍ کې، لاړ به شو نبي علیه السلام ته. دا د بخاري شریف حدیث دی، دا حضرت مولانا صاحب محترم ناست دی، دا شیخ الحدیث دی، تپوس ته وکړئ دی موجود ناست چې څنګه لاړل نبی علیه السلام له یو ځای چې هغه فیصله وکړي بیا د هغې نه پس به دا پی کوو. که وایي چې قوم ته یې واپس که واپس به کوو، که وایي چې جیز دي جیز دي. نبی علیه السلام خو شریعت دی که نه، حضور پاک مبارک شارع دی، موجود دی، هغه نه به تپوس وکړو. ډېر بهترین هغه چې تاسو پې مزدوري اخلئ خو د الله کتاب دی که نه، ښه شی دی، حق شی دی. په ناجیه د مزدورۍ اخیستل ګناه ده، دا خو جیز شی دی. او اجعلوا لي معکم سهما، وایي مال هم پکې حصه مقرر کړئ، مال هم پکې مقرر کړئ. احق ما اخذتم علیه، چې تاسو پې کوم اجر واخیستو بهترین شی دی، ډېر مال هم پکې حصه راکړئ. او زمونږ دا مفسرین محدثین لیکي محدثین دا ولې پکې حصه دې واخیسته چې دا یو مستقل شریعت وګرځي، مستقل شریعت وګرځي چې که داسې څوک کوي نو دا جایز دي، دې کې ممانعت نشته. رونو اوس هغه اصلي سوال لدم، حضور پاک مبارک د خولې نه ثابته شو که نه؟ اوس ته ویله که زه خو آیت کرسي د شپې لولمه، شیطان خو مغسې مانه تاویږي را تاویږي او غل او ډاکو خو هم راځي. جناب جواب درته وکړم، دوه څیزونه دي، دوه، یو ظاهري اسباب دي جسمانی، یو باطني اسباب دي روحاني. په جسمانی او ظاهري اسبابو کې د عقیدې ضرورت نه، لکه ډسپرین ګولۍ یا پونستان ګولۍ یا بل دارو درمل چې ته خورې، دا جسمانی ظاهري اسباب دي، دې کې د عقیدې جت نشته. که عقیده دې پې شته او که نشته، خو چې ډسپرین دې وخوړه نو خوله به دنه وباسي، پونستان دې وخوړه نو خوله به دنه وباسي. داسې ده که نه ده؟ پکې دې چالو که هوا به کوي، بجلی دې بله کړه بلیږي به، رڼا به درته کوي. دا ظاهري مادي اسباب دي، که عقیده دې پې شته او که نشته. ظاهري مادي اسباب عقیده نه غواړي، بې عقیدې انکار کوي. او روحاني اسباب چې کوم دي، چې کوم باطني اسباب دي، هغه اسباب چې هغه د الله او ستا منځ کې نسبت پیدا کوي، کنیکشن او ربط پیدا کوي، هغې کې عقیدې له دخل دی. نو فاتحه کې شفا شته بېشکه، آیت الکرسي چې څنګه نبي علیه السلام مبارک فرمایي هم هغسې به وي. صورت واقعه د فقر و فاقې علاج دی، دې سره فقر و فاقه حضور پاک مبارک فرمایي ختمېږي او دمونو سره فایده شته بېشک. ما درته وایي تاثیر الله چې خو دا عقیده یقین غواړي، څه غواړي؟ محکم مضبوط یقین غواړي، مضبوط عقیده غواړي، نو کار به دې کېږي. ګوره روحاني اسبابو کې یقین نه دخل شي، او که عقیده او یقین دی نو فایده به نه ورکوي. په الله انا عند ظن عبدي بي حدیث قدسي دی، نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې په ما بنده څنګه ګمان کوي هغسې به کوم ورسره. مړ شوی سید احمد شاه صاحب بیا ورته وایي، هغه سره اجازه وه، زمونږ باباجي نه به راته د هغه په کونډو درد و، نو په کونډو به یې ونه دم اچو. او دا چشمدید واقع ده، رنګ به یې بلکل بدل شو، بیا به یې هغه نور راواخېسته او په ژبه به یې راخته، لاول به یې په ژبه راخته، یاره په خدای یقین کوه جومات کې ناست یم چې د ژبې به یو سخ نارې کړې، لوګي به یې وکړل، هغه به خوله کې څادر منډلی و. مونږ وی ولې دا دل کوي؟ وی دا وجود کې مې دا اور راننوځي، اور خو سوځونکی دی. زه ولې لاړم مې ماله دا اجازه راکړه، پوی ډېره ښه دربک 1500 کرته د جمعې په شپه درود شریف ووایه، ومې وي بیا راشه. چې لاړم چاړې راواخېسته، اور ته یې ګرمه کړه، وی دا واخله او په ژبه راکاږه. مې دا قیصرې پکې دېسته، زمونږ خو دغه یوه ژبه ده، لاسونه خو مونږ کار نه جوړ دی، زمونږ خو دغه ژبې سره تعلق دی. وی مې په خپه راکاږم خو په ژبه نه راکاږم، ما ته ویې که خپې لري یوړه دی لسوځئ، ستا یقین مضبوط نه دی. لاول به په ژبه راکاږې او راکاږه ته ما ته ویې ما یې دا شی نه کوم، ژبه نه راکاږم، اوس د ژبې نه خلاص شمه. یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاه شو، اوقاتو خلک به غلې له راتلل، یو هلک راغی غلی وغوښته، نو یوسف علیه السلام وله چیټ وړي، دا هلک بیا راغی بیا غله وغوښته، بیا وله چیټ وړي، یو څو ورځې پس بیا راغی، نو یوسف علیه السلام ورته ویل هلکه دا فرسی څه؟ یوسف علیه السلام یې شک ته وغورځو چې دا څوک دی چې دونه سخته دعوه لري، ته څوک یې؟ وی به څوک لیکه ما پرېږده، نه دا ښه زما غرونو کې څوک یې څه؟ وی نه
قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ما له د ښکلي شکل خدای راکړ، د خدای دشمني وکړه، منډه یې کړې، زلیخا ورپسې د دروازې ورته کولاوي. بس فورا وي دا یوسف پاته لاس راواچه او چې ستا بیبي ته څوک څه کوي څه چل به ورسره کوي، یا به څه عذاب ورکوي یا به یې جیل ته اچوي. یوسف علیه السلام وایي خدایه لاس هم دې راواچو، زه دې خدای پاک بچ کړم، الزام چورلټ په ما ونه. یا راودتني عن نفسي، بادشاه سلامت ما ته لاس راچولي. نو داسې وخت کې خلک د غریب مولا مدد نه کوي، د چا مرسته کوي؟ بیا د بیبي کوي چې یو ماشوم مور سره و، د مور سینې راوله، هغه د مور سینه پرېښوله او ګوی یې وکړه. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر وكذبت وهو من الصادقين. وی د یوسف علیه السلام کمیس وګوره، که د مخکې نه شکېدلي نو دې پې ورته هغې ته ځان خلاصو، دې دروغجن دی هغه رښتین، او که د شا نه شلیدلي نو دې ته تښتېده هغې رانیمه، نو معلومېږي دا چې ښځه دروغجنه ډېر رښتینی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. چې کمیس یو کس شا نه شلیدلی، اوس که بل چا دا خبره کړې وه نو دا به خلکو نه وه منلې، خو د ماشوم د خولې خبره وه، د تېرودونکې نو چارت کولی نه شوه. نو غږونه یوسفه په دې خبره کرانه کېده او ښځې ته وایي غلطي ستا ده، د خدای نه بخښنه غواړم. هسې وروڼو وخت خو ناوخته دی په یو خبره ته، دا غټ خلک په ښځو کمزوري نه، دا حقیقت دی. هلته ورته وایي د خدای نه بخښنه غواړه، د خدای نه بخښنه کوتک ته ګوتې کړه ویې خراباوه. چې ښځه دې په بدو ولیده نو ته به ورته وایې د خدای نه بخښنه وغواړه. دا زما مخکې چې دا کوم خلک نه دا هم پرې زور اوري، خفه کېږئ مه. اصول تاسو له خو به هم دلیل ګورو که او دا حقایق چې څومره دي دا غټ سرمایه، دا خواران په ښځو ډېر کمزور، ښځې په بازارونو کې شاپینګونه کوي او ماشومان ولدي په ډډ په ډوډۍ ګرځوي. نو به هر کیف یوسف علیه السلام هغه هلک ورته دا وایي زه هغه ماشوم یم، براکې اوس غله که نه راکې. یوسف علیه السلام قلم ورکړه، وی دا بچي کې څومره دې خوښې دي. الله فوراً جبریل علیه السلام راولېږه، وی دا دې څوک کړل، که دا ټول سټور ځان پسې ولیکي دا خلک به څه کوي؟ وی الله زما صفۍ یې کړې، که ته زما صفۍ نه وه کړې خو زما جامه خو بدنام، او د داعي او د پیغمبر جامه الله محفوظه ساتم. دې جامه بدنامه شي بیا خو زه خبره نه مې ده، الله زما صفۍ یې کړې وه ځکه مې قلم ورکړو. الله فرمایل ای یوسفه چې کم بنده زما صفۍ بیانوي نو قیامت پر ورځ به قلم ورنه کړم چې کم جنت دې خوښي ځان پسې لیکه. نو سبحان الله د الله صفۍ ده، د الله د هر عیب نه پاک